د ایران پخواني شاهزاده ومنله چې طالبان ځواکمن او ایرانیان ضعیفه شوي. بلخوا ملا یعقوب تازه غږیز کلیپ کې څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. رضا پهلوي د ایراني ساتونکو وژل کېدو ته په غبرګون کې طالبان تروریستان بللي. د ایران د وروستي پادشاه زوی شاهزاده رضا پهلوي د طالبانو سره د ایراني سرحدي ساتونکو په جګړه کې د وژل شوو ایراني ساتونکو د کورنۍ غړو سره د خواخوږۍ د ښودلو په ترڅ کې د ایران اسلامي جمهوریت د دغه هیواد د پوځ د کمزوري کېدو علت او طالبانو ته د تروریستانو خطاب کړی. شاهزاده رضا پهلوي د خپل ټویټر په پاڼه په یو پیغام کې د ایران اسلامي جمهوریت رژیم د دغه هیواد پیاوړی پوځ د کمزوري کېدو لامل ګڼلی. ویلي دي چې دا کار د دې سبب شوی چې د ایران وسلوال ځواکونه نن تروریستانو ته د مناسب ځواب ورکولو کې پاتې راشي چې پر ایران یې تعرض کړی. هغه ویلي اوس مهال ایرانی پوځ کمزوری او طالبان ځواکمن شوي. بلخوا د اسلامي امارت دفاع وزیر ملا یعقوب یو غږیز تازه کلیپ کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان هیڅ ګاونډی دا حق نه لري چې پر افغان خاوره تیری وکړي. په یاد غږیز پیغام کې چې ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ملا یعقوب ویلي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کاریږي او که چیرې ګاونډیان د کوم پاروونکي اقدام هڅه وکړي نو د اسلامي امارت ځواکونه به لاس تر زنې نه کیني او د تل په څیر به په میړانه د خپل هیواد او خلکو څخه دفاع وکړي. هغه ویلي افغان پوځ اوس پوره تجهیزات په لاس کې لري او په هر حال کې د خپل هیواد خلکو او اوبو څخه ساتنه کوي او ورته امر شوی چې که چیرې څوک پر افغانستان د برید هڅه وکړي نو د مرکزي حکومت امر ته نه کیني بلکې پر وخت او قاطع ځواب ورکړي تر څو راتلونکي کې هیڅوک افغانستان ته په چپه سترګه ونه ګوري. ملا یعقوب په داسې مهال کې دا خبرې کوي چې 2 ورځې وړاندې نیمروز کې د افغان او ایراني ځواکونو ترمنځ سخته نښته رامنځته شوې وه چې دواړو خواو ته مرشوب له هم اوښتې وه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.